په ګرمۍ کې په پوزه باندې وینه راتلل اکثر ته د 2 نه 10 کالو پورې ماشومانو ته دا مسله ډېره شي. اوس د دې وجه څه ده او فوري طور پر هغه وخت سره د دې علاج څه دی او چې بیا دپاره دا وینه رانشي د دې دپاره هدایات څه دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې موسم کې نن سبا د هوا نه نمي بالکل ختمه شوې ده. هوا وچه ده، سپوره یعنی خشک هوا ده. دا خشک هوا چې کله موږ ساه اخلو او دا د پوزې په دې ځای باندې دننه پیپړو ته ځي نو دې پوزې کې دننه واړه واړه رګونه وي چې هغې ته کیپیلریز وي او دې لږ ځای کې هغه ډېر زیات راجمع شوي نو هغه هم ورسره اوچ شي، کریک شي او د هغې نه وینه راروانه شي. کله هم چې تاسو داسې ماشوم یا څوک وګورئ چې هغه پوزې نه وینه راروانه شوه، عام زبان کې اکثر دې ته خلک اسپه هم وایي. نو ماشوم نیغ مه سملوئ. که تاسو د ماشوم نیغ سملوئ او په سر ورته یا په پوزه باندې ورته اوبه اچوئ نو د وینې دا پریشر د زړه نه به پوزې ته نور هم ډېر شي او کیدای شي د هغې سره وینه نوره هم ډېره شي. ښه خبره ده چې ماشوم تاسو بالکل داسې نیغ کېنوئ او سر یې داسې اوچت نیولی وي چې د هغه پوز او سر د زړه د لیول نه لږ اوچت وي. دې سره به د وینې پریشر پوزې ته کمیږي او په خپله به هم وینه ودرېږي. دې نه علاوه تاسو د هغه په سر باندې اوبه اچولی شئ، سر یې لمدولی شئ، مخ لاس په یخو اوبو لمدولی شي. که واوره موجود وي نو واوره ته پوزې نه بهر نه تاسو داسې کېښوستی شي. که سرکه وي نو هغه په کپړه یا کاټن باندې تاسو هغې کې لوند کړئ او هغه دننه دې ځینو کې کېښوستی شي. چې کله تاسو داسې وکئ یو 2-3 منټه د هغې نه پس د پوزې چې دا کم لاندې دا سافت پارټ دی، دا سرمن چې کوم ځای د بره اډوکی دی نو دا لاندې ځای تاسو په 2 ګوتو داسې کلک ونیسئ یو 10 منټه او دې دوران کې به ماشوم په خوله باندې ساه اخلي. یخې د څښلو اوبه هم تاسو ماشوم له خامخا ورکوئ ځکه چې اکثر دا مسله د ډیهایډریشن یعنی اوبو د کمي د وجې هم کیږي. د ټول نه ضروري خبره دا ده چې بیا دپاره دا مسله ونشي، دې دپاره څه کول پکار دي. چونکې هوا خو خشکه ده نو تاسو پوزه د ماشوم غوړولی شئ. تاسو داسې کولی شئ چې کور کې کوم عام ویسلین وي هغه باندې تاسو کچۍ ګوته باندې تاسو د هغه پوزه دننه نه غوړولی شئ. که دا نه وي د دې نه هم ښه شي لیکویډ پیرافین ورته وایي، دا په 15-20 روپۍ د دوایانو په سټور کې میلاویږي، هغې باندې هم تاسو د ماشوم پوزه غوړولی شئ. د ماشوم کې چې د اوبو کمی رانشي د دې به خاص خیال ساتئ، هغه باندې به بار بار اوبه څښئ. د اوبو یو بوتل به سکول دپاره هغه له ورکوئ. او د بله هم ډېره ضروري خبره ده چې د هوا د پوزې سره چې کوم کانټیکټ دی چې دا لږ کم شي. دا تاسو داسې کولی شئ چې ماشوم کله هوا ته وځي یا سکول ته ځي راځي دغه ټیم کې هغه یا ماسک چې یا کپړه رومیال باندې دا پوزه پټه ساتي یا بیا کیپ باندې چې کوم چتر ټوپۍ چې دا نور هوا ډایرکټ هغه د دې پوزې سره په کانټیکټ کې نه وي. هوا کې هم تاسو په کورونو کې چاته ډېره مسلې وي نو نمي پیدا کولی شي. یو خو اسانه طریقه ده چې اوبه تاسو په یو لوښي کې واچوئ، په هغې کې تاسو ویکس هم اچولی شئ. که نم وي نو خیر دی، تاسو هغه کله ویشوئ هغې نه چې کوم باپ راځي دې سره هوا کې نمی پیدا کېږي په خپله. خو چونکې خو ګرمي ده او دا کار خو پاسبل نه دی نو هیومیډیفایر ورته وایي یو شیز وي هغه داسې د بجلي په سوچ یا یو اس بي پاور بینک نه لګي، هغې کې داسې اوبه خارجېږي چې هغه هوا کې یا کمره کې بیټک کې کوم ځای کې لګېدلې وي نو هوا کې نمي ورسره پیدا کېږي. والسلام.